د اختر پر رانږدې کېدو د افغاني ښځینه جامو د پلور ګرم بازار. دا د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې د افغاني ګنډونو د جوړولو او پلور ځای دی. د یو افغاني ګنډ قیمت له 1000 تر 10000 افغانیو رسیږي. د دغو جامو پلورونکي او جوړونکي وایي که څه هم خلک تر ډېره افغاني جامې د ودونو د خوښیو د نمانځلو په موخه اخلي، خو د اختر په رانږدې کېدو یې بازارونه د پخوا پرتله ښه شوي. د دوی په خبره د دغو جامو نرخونه ځکه لوړ دي چې لګښت او خواري پرې ډیره کیږي. درویش ما الحمدلله ښار کې خو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، زموږ هم ښه ده. نو دې وخت کې ودونه نه وي خاص، بیا هم دغه خارجي خلک چې راغلي او بېرته ځي خپل دغه ته، نو خارج ته ځي، څه بعضې فرمایشونه لري هغه ځان سره وړي، او زیاتر بیا دلته اختر کې دغه واړه ماشومان ته طفلانې زیاتر خرڅېږي. ډیزاینونه شته طفلانو لپاره، مثلا د 1 کلن نه نیوله تر 10 کلنو 12 کلنه پورې ډیزاینونه شته دی، ښه دی خرڅېږي. نوم مې حشمت الله دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یو. د ګنډ افغاني کې که څوک ووایي چې زه څومره ښه شی اخلم او څومره قیمت اخلم هغومره اخیستی شي، او که څوک ووایي چې نه ما وس نه رسېږي زه ارزانه اخلم همسې ارزانه هم اخیستی شي. یعنې که یو ګنډ افغاني 2500 افغانو نه نیولي تر بره 20000 25000 یعنې تر 10000 پورې هم پکې رسېدلی شي، خو اوسط یې د 8000 9000 پورې ښه شی میلاویږي. نظام الدین چې د جلال آباد ښار اوسېدونکی دی او اختر ته یې خپلو ماشومانو ته افغاني جامې اخیستي، وایي ځکه یې دا جامې واخیستې چې دا د خپل وطن تولید او افغاني دود او فرهنګ دی. د اختر مخه ده بس ماشومان دپاره غوښتل چې جامې والمه ولات چې قیمتونه ډېر بازار کې وګرځېدلو، خو مناسب د دغه دوکاندار له ریټونه ښه ولو، او دوهم د ګنډ افغاني چې زموږ تاسو افغاني کلتور ده او هم ښه ښکارېږي، هم زیبا ډیزاینونه دي که نه، نو هر سړی خوښوي. نظر د نورو لباسونو ته ګنډ افغاني ډېر ښه ښکارېږي، ځکه موږ تاسو افغاني کلتور ده باید خپل کلتور له لاسه ورنه کړو. افغاني ښځینه کالي د هیواد په ګوټ ګوټ کې هغه پخوانی دود دی چې لسګونه خلک پکې په کاروبار بوخت دي. دغه افغاني کالي په هیواد کې دننه او له هیواده بهر زیات مینوال لري.